داس ته ولا یو ورپی نه دوه کېږي یو دوه نه سو یاره دی دوبۍ مسافرۍ هم لوی لانجه سو زنګ راغی کور نه څه وایي الو ښې جوړې په خیر دا څه وایې هلکه موږ د غوا بچی پیدا سه ښځه بچی پیدا سه موږ د غوا بچی پیدا سه زه خیر اوسې خیر ستا ته دې مبارکي تا ته دې مبارکي ټول کلي ته دې مبارکي خیر اوسې مبارک سه هلکه لکه پروګرام حق کېږي او پروګرام پې ونیسو ولا پروګرام پې نیسو ته ورسې داسې کار وکړه که نه زونډۍ سندرغاړې راوله او ګلبنګ هغه راوله ډولچي چې پروګرام پې ونیسو اتڼو ته وکړو غوا بچی پیدا سوی ده پوه شوې خوند یې وکړو دا زه درخمه دې نه وي وعلیکم السلام احمدالله جي ستړی ما چې ښې جوړ اچھا واده کړی که څنګه اتڼ یې چالو کړی نه ولا واده هم نه و کړی موږ د غوا بچی پیدا و ښځه خو څه یې زېږولې او پوه شوې خوشحالۍ کې به پوه شوې دا ولا یاره کارونه نشته مزدوري نشته پخوانۍ دوبۍ نه ده که نه کاماس یې ورو راغسې او مخالفې دي سختې مخالفې دي او پخوانۍ خو دوبۍ اوس جوړه ده اوس کار له کومه کې ورپی نه دوه کېږي تا به څه یوازې واسې تا خو ټوله ورځ په اتڼو باندې څاري ټوله ورځ او تاسو یو اتڼ یو تاسو اتڼو ته راغلې که کار ته راغلې خوشحالي و وروره څه وړه خبره خو نه وایي غوا بچی پیدا و د ښه په خوشحالۍ کې م راوستلی یو پروګرام وړه خبره خو نه وم ازغلې کار نه کوي تاسو واده یې څه شپه کوئ غوا په بچي باندې دومره ځانونه خولې کړ د غوا بچی پیدا سي تاسو اتڼ شروع کړی و چې کلي کې چې شو سي ما تاسو اتڼ شروع کړی ښه ورځ اتڼ دي او تاسو یو پروګرامونه دي ته بیا څنګه شل کې ته خو ټول پروګرامونه روپۍ ورکوې هر وخت هم کله کړي دي هر وخت هم پروګرامونه کړي خو هفته کې یو دوه پروګرامونه وکړو هفته کې دوه درې پروګرامونه وکړو موږ هره ورځ کله کړي دي خوشحالي وروره څه وړه خبره خو نه وه غوا بچی پیدا کړی دا خو ډېر کام کوئ چې تاسو هفته کې درې پروګرامونه کوئ دې په موږ باندې خوشحالي نه واقع کېږي څو کاله دې ووتاست دلته مې څلورم کال ده څلور کاله مې ووته چې زړه خوشحاله نه کړو پروګرامونه ونه کړو دا وخت به څنګه تېرېږي اتڼ یې ونه کړو ورته دلته اتڼو ته راغلی که مزدورۍ ته راغلی اتڼو ته راغلی ځان ته ډېر واخله شپه ورځ کور کې ګډېږه اتڼ خو په کور کې هم کېږي خو یو دوبۍ خو ځای نه ده خو کور کې اتڼ کوه که دلته بیا چېته پروت دی دا چیټي مازغه راخرابوي وروره خوشحالۍ کې به اتڼ هم نه کوو پوه شوې هلکه وایي هغه پروګرام ده پوه شوې ګلو هغه وایي راغلی د ډېرې سندرغاړې راغلي دي پوه شوې هغه د ټیکټ دي وایي دوه سوه درخمه ټیکټ دي 200 درخمه چیشتې پوه شوې ورځو پوه شوې 100 روپۍ ماته کسې پوه ځان به شوکۍ پوه شوې دا ته وګوره کار روزګار کوه د اتڼو نه تېر شه هلکه ما سره دغه یو دانه سړي باندې ډایرکټ سپلمې ماتې کړي اوس مې ورته د سپلمې به د منې ماتې کړي وروره ځان راته جوړ کړی د نصت یې راته کوې زه وروره نصت یې موږ ته مه کوه ته ما ته اوس نصتونه کوې خیر اوسې خدای دې ښه د سره وکړي موږ په خپل کار باندې ښه دې مسافرۍ کې چې زړه خوشحاله نه کړي دا وخت تېرېږي دا څلور کاله څنګه وخت تېری وروره زه داسې ته نه وایم درته وایم مزدوري وکړئ خواري وکړئ سارې راته رادار کړي